السلام علیکم ستړي مشه د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول به ښه اوسئ. تاسو د تیرې 250مې برخې په پای کې اورېدلې وو چې رامین د پولیسو عسکر تونګل دفتر ته وغوښته او پر هغه دا ثبوت کړه چې هغه هم د کاپا سره کار کوي. له هغه تحقیقات او ګرویګنې پیل کړې وي، حتی د راما د وژنې هم ورته وویله چې هغه د وژلی وه. تر دې ځایه تاسې په تیره برخه کې اورېدلې وه. دا چې له ده وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. راما وایي ومې پوښتل بیا څه وشول. هغه په فکر کې لاړ. د تحقیقاتو پر مهال هیڅ تورن فکر کولو ته نه پرېښودل کېږي. باید په پوښتنو کې ورکړل شي چې له خبرو څخه یو څه ترلاسه شي، ځکه ډیری تورن کسان د ځواب ورکولو پر مهال پوښتنو ته ضد و نقیض ځوابونه وایي او پولیس یا پوښتونکي له دې حالاتو په ګټه اخیستنې په اسانۍ سره خپل اصلي موخې ته نږدې کېږي. کله چې مې ولیدل هغه چوپ دی، د لاس په شا مې پر مخ وواهه او ومې ویل د پوښتنې ځواب دې رانه کړ. وی ویل هغې او نارینه د جامو پر اغوستل واړ کړم. زما له کور سره په نږدې ولاړ موټر کې کېنولم. سترګې راوتړلې او موټر وخوځېده. کله چې سترګې را پرانیستې ځان مې بیا په یوه خونه کې ومونده. پر هغوی برسېره 2 نور نارینه هم موجود وه. همدا چې هغه چوپېتو ته ځان جوړاوه څوکان هم پر چټ په سوک وواهه او وی ویل مه چوپ کېږه. تونګل وویل په هغه خونه کې چې زما په فکر له بانکوک د باندې وسیمه وه هغوی د رامین د فعالیتونو په اړه معلومات راڅخه وغوښتل. ما ونه منله. هغوی تهدید کړم چې که ملګرتیا ونه کړم بچي او مېرمنه مې له منځه وړي. ما وویل او تا هم د هغوی وړاندیز ورسره ومانه. وی ویل چاره مې نه لرله. د مېرمنې او بچي ژوند مې په خطر کې وه. د هغوی له امله مې باید د هغوی وړاندیز ورسره منلی وای. باور وکړئ ما د ځان د خلاصون بله هیڅ لاره نه لرله. څوک هم په غوسه وویل او زه دې هم خبر نه کړم. ومې ویل نو له کاپا سره د ملګرتیا له هماغې شپې څخه راپیل شوه. وی ویل هو، خو باور وکړئ چې له دې ملګرتیا څخه مې کرکه درلوده. پوهېدم چې اخیر به مې برخلیک دغسې وي. څوکانم ته مې مخ کړ او ومې ویل کاپا ستا په اداره کې ډېر مهم سړی درلود او اوس باید وپوهېږي چې ښاغلي انتوني څېره مې چا رسوا کړې وه. ځکه له تونګل پرته د پولیسو بل هیڅ مامور زه نه پېژندلم. په هر ډول تونګل ډېر هوښیار و او ښاغلي انتوني کاپا ته خورا پر وخت ورپېژندلی وه او آن د استوګنځی پته یې لا هم ورکړې وه. څوکانم وویل ما دا پوس فطرت خپل ډېر ښه مامور باله. له تونګله مې وپوښتل هغوی تا خبر کړل چې تیلور په زندان کې دی؟ ځواب یې راکړ هو، هماغه شپه چې تیلور مو زندان ته راوست ما حالات څارل. تاسې مې هم په هغه څېره کې وپېژندئ. یو ځل مې درته وویل چې چاره مې نه درلوده. له یوې حتمي مرګ څخه مې د مېرمنې او بچیو د ژغورنې یوازینۍ لار له هغوی سره ملګرتیا وه. ومې پوښتل د هغوی نومونه دې زده دی؟ وی ویل هو، یوې هربرت نومیده او د هغه کس نوم چې له ځوانې ښځې سره یې زه له کوره بوتلم بوریس وه، خو د ښځې نوم مې نه دی زده. څوکانم وپوښتل له هغوی څخه یې کوم یو ستا سره تماس نیول؟ هربرت بوریس او که هغې ښځې؟ تونګل وویل هغوی یو بل تن را معرفي کړ خو نوم یې راونه ښود. هغه مې هماغه شپه په هغه کور کې لیدلی وه. هغه هره شپه د 12-11 بجو په منځ کې زما کره راتله. ما خپل ترلاسه کړي معلومات ورکول او هغوی نوې لارښوونې راته کولې. لنډ مې وخندل او ومې ویل او یوه شپه یې درته وویل چې تیلور ووژني. آن د تیلور د وژلو زهر یې هم در وسپارل، همداسې نه ده؟ تونګل سر ښکته وځړاوه او ویې ویل هو همداسې ده. او کله چې مې له انسان وژنې څخه انکار وکړ نو هغوی د توپانچې خوله زما پر خوا ونیوله او ویې ویل اوس څنګه؟ څوکانم وویل او تا هم د تیلور وژنه ومنله. د غرمنۍ پر مهال دې د هغه په خوړو کې زهر وشیندل او ستا په فکر د کاپا امر دې پر ځای کړ؟ تونګل وویل هو، تیلور مې وواژه، خو باور وکړئ چې په خوړو کې مې د زهر وشیندلو پر مهال لاسونه رېږدېدل. هیله کوم چې مرسته راسره وکړئ. څوکانم ته مې وویل زه نور کار نه ورسره لرم. هغه وپوښتل ښه نه ده چې د هغو 3 عکسونه ورښکاره کړم؟ ومې ویل دا عکس ښودلو ته اړتیا نشته. 2 دقیقې وروسته 2 وسلوال ماموران خونې ته راننوتل. څوکانم یوه ته یاداښت وسپاره او ویې ویل خپل دغه ګران ملګری زندان ته وسپارئ. تونګل د 3م ځل لپاره وژړل. څوکانم چیغه کړه بویځئ. هغه له خونې څخه وایست. څوکانم پر ټلیفون د زندان رئیس له پیښې خبر کړ.
ادینا په هغه ټول محل کې چې مالتون ګل څخه پوښتنه کولې چوپ وا. کله چې تونګل بوت هغه وویل عجبه ماجرا ور امینا خو پر اختیار زموږ د ټولو لاسونه تر شاره تړلی. و می ویل تاسو که هم په کار کې داخل وای ما غوندي فکر مو کاوه. سو کانم سات وکتل وی ویل لیندن وزن ډید. و می ویل نیم سات نکیږي چې تللای اخیر د شار په ټول کور کې باید وګرځي یعنی یو دقیقه تلاشي باید وکړي. هغه وپوښتل ستا په فکر کا پاتر دی چې خامہ او به تجربه ده چې د شارپ غوندي انسان په کور کې باید لاس نات پټ کړي وي. وګي می پورته واچولې او و می ویل هیڅ معلومه نه ده. ځینې وختونه یو له په خول ویدلې ثبوت د ډیرو لوی ستونزو حل پیدا کولای شي. ادینا خبرو مینس تر امن نکړه او وی ویل رښتیا رامینا دامي پختل خبره اعلانو بشپړه کړي چې و می ویل کوم نوې شي د فکر تلار کړي نه د شارپ پاړه ده ښا وی پخته. هغه و ویل هماغه محل چې شارپ په کیپټل هوټل کې سالي دو تراغه زما پیغامي درکړ او تا هم احساس کړ چې دروغ وایي او غولوي دي نو ولې دې هم داسې پرې خود نو ستا په خیال څه می ورسره کړي وای باید خوشی کړی دی نه وای. کله چې می ټلیفون در وکړ ډاډو م چې سم لاسي په شارپ پسې زی په خندا می وویل په دې پښتنه کې د فکر کړی که هسي به سریزي دي ذهن تراغلا. ادینا وویل کله چې شارپ توقیف شو فکر ته می راغلا او می ویل لکه چې ډیره ستړی یې خکه می شارپ هماغه محل توقیف ولې لومړی خو می کوم دلیل نه ورته درلود. دویم دا چې ته وجلې کای ژوندې پریخي هم وای ما خو پرېږده چې سو کانم هم خپل ټول ځواک سره مندلې نشوي. ما باید هغه د ډاډ د ترلاسه کولو لپاره آزاد او خپل مخې ته پریخو دلای وای. سو کانم وخندل وی ویل زما په نظر دینا ستړی دا آرام ته اړتیا لري ان قهوه هم علاج نشي کولای. ادینا سیګریټ ولګاوه او وی ویل خای تاسو سم وایست. د شپې 4 بجې مهال افسر لیندن او فریدریک لور سپارل شوی ماموریت بیرته راوګرځیدل. هغوی د شارپ لکور څخه تر لاسه کړي مخابره د سوکانم پر میز کې خودا. ما وپوښتل لدی پرته موبایل څه ونه موندل. لیندن ویل یوازې یو پاسپورت. ورسته د کورته جیب تلاش کړ یو ټوک پاسپورت یې راوکړ زما په لاس کې راکړ د شارپ دی خی وګوره چې چیرې تللی دی زما په نظر باید جعلي وي. پاسپورت می پرانیز هغه څه چې پام می ورواوخ د شارپ پاکه سو په وخت نامې هانکانګ ته سفر و. تر ټولو پس د پوری د تګ او راتګ نیټه وا چې پری ورځ تر سره شوی و. ښکارېده چې شارپ هوري یوازې یو ورځ یا هم خای غړې 2 غړې یا تر دې هم لګ پاتې شوی وي. دا سیمیان ګیرل چې هلته باید لډیر مهم سړی سره لیدلی وي. سو کانم ته می وویل ورته وای چې شارپ راولي. هغه وپوښتل د پاسپورت پوښتنه ځینې کوي. و می ویل هو خپل دی باید جواب راکړي. سو کانم د زندان رئیس یو یاداښت واستوه چې شارپی دفتر ته راولېږي. پر ټلیفون هم ور سره وغږید. لیندن ویل زما په نظر شارپ ډیر ټیټ پوړې سړی هم نه دی. لدی پاسپورت یې ښکاری چې په هنګان کې خورا مهم ماموریت تر سره کړی دی او کې زموږ دا پوښتنه را جواب کړه قضیه روخانیږي او د ډیرو مسئلو سر په لاس کې راکوي. و می ویل په دې کې چې په هنګان کې له خورا ځانګړي سړي سره لیدلی شک نشته او هغه سړی باید هماغه 4 نفر وي. البته دا زما نظر دی هغه خای کوم بل ماموریت لرلی وي. په هر حال خپل باید روخانه کړي. سو کانم ویل فکر نه کوم. شارپ دا پوښتنه جواب کړي. ما سیګریټ ته ور ورته کړ او و می ویل خو زه باوري یم چې هغه هر څه چې وی وایي ځکه فکر کوم رښتیا ویلي د سزا له کمیدو سره مرسته کوي. لیندن ویل د پر خبرو راوستلو لپاره ډېرې لارې شته شکنجه بېخوبي او ډېر نور شیان چې د سو کانم په واک کې دي. و می ویل دا کار هم زما پر غاړه راواچوي. هڅه کوم پر خبرو یې راولم. 2 دقیقې وروسته شارپ د 2 وسلوالو په منځ کې خونې ته راننوت. یو مامور ته مې د هغه له لاس څخه د وسپنیزو ولچک د خلاصېدو وویل. شارپ را څخه وپوښتل نور څه کار سره لرئ؟ ما خو خپل ټول حال درته ووایه. له لاس سره نږدې څوکۍ مې ور وړاندې کړه او و مې ویل راشه کېنه. 1-2 پوښتنې پاتې دي چې باید جواب یې کړي. کېناست او وی ویل او که یې جواب نه کړم لاس مې پر اوږه ور کېښود او و مې ویل ته پوهیږي چې کوم پوښتنې را جواب کړي د سزا پر کمیدو دي څومره اغیز کوي او پوهیږم چې راتلونکو پوښتنو ته به مو هم جواب ووایي. ښه وپوښتئ. لومړی دا ووایه چې له دې ځایه او وسایلو څخه راضي یې.
شارپ پوزخند وواهه او وی ساده مهرباني په زور بد نه دی، تر کور ډیر خدي. ادینا په خندا وویل یوازې د نڅا او سن پروګرام نه لري. شارپ رو سر وخوراوه او ویل هو همدا دوه کم دي. سیګریټ می ورکړ او په داسې حال کې چې د ور لګید د خاشیل لمبه می د سیګریټ سره نږدې کړي و می ویل له هر بر څخه د ګربېګنو پر مهال هغه ویل چې ته د یو مهم ماموریت لپاره هانکانګ ته لیږلی وي. شارپ له سیګریټه دود کش کړ او ویل دروغ ویلي. ومی ویل خامخا دې هورې له یو چا سره لیدلی. ومی ویل چې دا رښتیا نه دي، یعنی وایي چې هربرت له بانکوک څخه د باندې به کوم ماموریت پسې نه یې لیږلی. هو همداسې ده، خو تا د رښتیا ویلو ژمنه کړې ده. ښه د هغه سړي نوم څه دی چې په هانکانګ کې دې ورسره ولیدل؟ شارپ د سیګریټ ایرې د خونې پر ځمکه ورژولې او ویل ښاغلی رامینا، تاسې له یوې داسې موضوع څخه غږیږئ چې بیخي بې بنسټه او دروغ ده. ما تر اوسه په هانکانګ کې پښه نه ده ایښې. ډېر مې زړه ور غواړي. آیا هلته مې د بیولو تصمیم لرئ؟ زه پوهېدم چې شارپ دروغ وایي او په هانکانګ کې د خپل ماموریت په اړه معلومات نه راکوي. هغه سره له دې چې په آرامۍ سره ځواب ویلو هڅه یې کوله، بیا هم پر خپلو خبرو د شک او ناباورۍ بوی ځینې پورته کېده. د هغه له دې حالته د راایستلو لپاره ظاهري آرامۍ ته اړتیا وه. د بل ډول پوښتنې او پاسپورټ راایستو وخت لا نه وه. هغه مې اخیر ته پرېښي وه، ځکه پاسپورټ د بریالیتوب هغه پاڼه وه چې کله مې د شار مخې ته له ځمکې ویشتله نو د انکار امکان نه پاتېده. څوکانم ځینې وپوښت په دې یوه دوه یا څو ورځو کې له بانکوکه وتلی یې که نه؟ شار په هماغه سختګي آرامۍ چې د ده په فکر پر موږ اغېزناکه وه ځواب راکړ نه ښاغلی رئیسه، یو دوه ورځې خو څه چې نږدې په دا 2 میاشتو کې مې له بانکوک پښه نه ده ایستلې. ومې ویل ګوره شارپه د دروغ ویلو هڅه مه کوه. ویل تر اوسه چې مې څه وویل بیخي رښتیا وه. ښه اوس مې یوې پوښتنې ته ځواب راکړه، مهرباني وکړئ. آیا دا هم د هغې بلې په شان ده؟ د هغې له کتاره ده. سیګریټ یې پای ته رسېدلی وه. د سیګریټو کوتۍ مې پرانیسته او مخې ته مې ورته ونیوله. ویل مننه، خبرې مو وکړئ. شارپ د زندان په دې یو ساعت کې پوره اوښتی وه. ډېر ټینګ او توند ځواب یې وایه. په ښکاره یې هڅه کوله ځان ځواکمن وښایي، ځکه اوبه یې تر سره اوښتې لیدلې. د سیګریټ کوتۍ مې وتړله او پر میز مې کېښوده او ومې ویل زموږ یو مامور له هانکانګ خبر راکړی چې ته هورې وې. ان له یو داسې چا سره یې په خبرو لیدلی چې هویت یې تر اوسه موږ ته نه دی څرګند. په دې کې څه وایي؟ آیا زموږ د مامور ګزارش هم بې بنسټه بولئ؟ خو د هغه دا خبره مو 2 دقیقې وړاندې ترلاسه کړه. شارپ وخندل او په داسې حال کې چې سر یې د خندا له امله ښوراوه ویل نه بې بنسټه نه دی، خو تر ټوکې لا ټوکه ده. ستاسې مامور له هانکانګ گزارش درکړی چې څه چې زه یې له یو نفر سره لیدلی یم، نو زه ډېر مهم سړی یم او په ځان خبر نه یم. ان تر بوریس هم مهم، ځکه ستا ماموران مې پیژني. ښه چې له ډېره وخته مو پیژندلم، نو ولې اوس راپسې راغلی؟ ومې ویل همداسې یوې ورځې ته مې پرېښوې چې ټوله یو ځای سره ونیسم. بد فکر دې نه و کړی. ښه اوس باید رښتیا ووایي، په هانکانګ کې دې څه کول؟ زه د هغه شخص نوم او پته غواړم. ښاغلی رامینا، تاسې خبر یاست چې ما په کاپا کې دومره اهمیت نه درلود. باور وکړئ چې له هغوی او خپل کړي کاره مې هم کرکه کېږي. څنګه درته ووایم؟ ته خدای که به مې آرام نه پرېږدې. ومې ویل نو رښتیا نه وایي؟ نارامې وخندله. ویل داسې رښتیا نشته چې وی نه وایم. سیګریټ مې ورته ونیو، په ګوتو کې خاموش شوی سیګریټ پر ځمکه وغورځاوه او زما هغه یې واخیست. خاشه مې ورته ووهله. تر یوه دود کشولو وروسته یې په یوه وړه ور نږدې ټکي کې سترګې وګنډلې. ټول په چوپتیا کې ډوب وه. ما ورو پر اوږه وټپاوه او ومې ویل رښتیا هیر مې وه. زموږ مامور له هانکانګ له رالیږلي راپور سره یوه کس هم راستولی دی. شارپ مې د خبرو منځ سره منډه کړه. ویل آیا غواړې ووایي هغه زما کس دی؟ په کس کې لاسوهنه نن سبا یو ساده کار دی. واقعا ډېر خندنۍ ده. زه په هانکانګ کې وم او ستا مامور هم تصویر راڅخه اخیستی دی. ومې ویل په هغه کس کې یوازې نه یي، ښایي داسې مهال اخیستل شوی وي چې ته له موټره کوز شوی او له دروازې سره یې ولاړ او هغه سړی چې مخې لږ تت راغلی له موټره د راښکته کېدو په حال کې دی. البته دا زموږ د مامور نیمګړتیا ده، ځکه یو څه لري درڅخه ولاړ وه، خو چاره یې هم نه درلوده. هغه کس چیرې دی؟ لیدلی یې شم؟ ولې نه، 2 دقیقې وروسته یې درښایم.
دا